د افغانستان او نړۍ تازه خبرونو ته ښه راغلاست. په سلامونو مو هرکلی کوم دوستانو. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. کریم خلیلي د هلاک شوي قاسم سلیماني جنازه کې ګډون کړی ده. د افغانستان د شورای عالی شورا رئیس کریم خلیلي د ایران سپاه پاسداران د کوست څانګې د مشر قاسم سلیماني د جنازې لپاره ایران ته په سفر تللی و او هلته د ایران لوړ پوړو مشرانو سره یو ځای د سلیماني په جنازه کې برخه واخیسته. خو تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دا د حکومت په رسمي سفر تللی یا په شخصي سفر باندې. بلخو افغان حکومت هیله لري چې طالبانو تر ژره بین الافغاني مذاکراتو ته چمتو شي. افغان حکومت وايي هیله لري دا ځل امریکا او طالبان پر دې توافق وکړي چې تر ژره د مخامخ بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان ناجا انوري وايي د طالبانو او امریکا ترمنځ د مذاکراتو بل پړاو پیلودونکی ده او د دې هیله شته چې تر ژره د طالبانو او افغان حکومت مخامخ مذاکرات هم پیل شي. نوموړي په وینا هیله لري چې طالبان او امریکا د توافق ته سره ورسیږي او افغانستان کې سوله یا اوربند راشي. خدای دې وکړي چې راشي. بلخوا د یو اندونیزیایي چارواکي چې په برتانیا کې ژوند کوو 114 جنسي تیرویو له امله په ټول عمر باندې محکوم شو. په برتانیا کې 159 جنسي تیروتنه یا مجرم د یو تازه محکمې په پای کې پیژندل شوی ده چې په 159 بریدونو کې 114 جنسي بریدونه ترسره کړي وو. د دې محکمې پر رینهارډ یا سناګا دا ټول ثابت شوی ده چې د منچستر سیټي د شپې خونې یا نایټ کلبونه 48 کسان په چل ول اخیستل او خپل استوګنځانو ته بیول او بیا به پرې جنسي تیری کو او ویډیوګانې به پرې جوړې بیا به بلاک میل کول. دوستانو که چیرته مو همدغه ویډیوګانې ستاسو خوښې شوي نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ د تازه او دقیقو معلوماتو څخه ځانونه خبر کړئ نو د لمر پریس چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ او د بیل نشان ووهئ. نور مو دوستانو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. خو وخت درته غواړم.